ها خلي من مور فاس وقايم يا باندې کوم یو سړی چې آرام کار کې آرام سود خوري خیاګه مدې رډي زمونو چپ درشي وایي درشي به تاسو ته نه درشي وایي ونی یو سړی چې غلط کار کې سود کې انا رشکه وکړه رشکې ته سره ورکړه کنه زیاتېږي چې اوس ملا صاحب سود واخلي سود کنه سود خو تمه پیدا شوه چې په منبر دین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملا صاحب ناسته دا آرام غواړي کنه هغه میخو بیا کې او خلاصو اوس چې ملا صاحب یو غلط کار کوي خو امین کې کنه هر سړی چې سودخور ده او هر سړی چې سودخور جنازه دې بارو کې هغه سودخور محمد غوي سودخور جنازه وکم ملا صاحب و تا به ورسره خو تا تر مورې وکړم دا په کاته آرام وکړې دا جهاد نه ځکه خاندې به درې زمانو خاندې ما و چې نه په کاته آرام خوړله بیا په چا باندې جهاد نه کېږي مګه هغه دا څوک ده مګه او زدران درې زمانو لاس کرنه راکې نه ویل کې درته ما لا نو ګټه نو په دې چې یو سړی ناستو ایا دې په میتیازو باندې امیو ملا پې ورغلی و اتې ورته ویل ښځه در باندې طلاق شوه هغه ورته رابندوبست یې راکړه خو څه پیسې یې چې ورتړل بېرته یې ورته چوکړی وه پوه شوې بس ملا صاحب ناسته سړی پې ورغلی ای ملا صاحب ته خو پې ناست یې ای د اوسه ما یې سر کوږ نیولی و خاندې ما ملا که کافر شوې بیا دې نه بخي خدای او خدای رسول دې بخي هغه ملا چې د سودخورو زکاتونه خوري داسې مرګ روا ده لکه دې تاسې د امریکني مرګ خوښویه او پولیس خو مسلمان ده هغه زه مسلمان بولم او بل انسانیت کې چیرې شي تر دې مسلمانانو عیسایان په انسانیت کې به بهتر دي الله اکبر چې نه دي ما زنګ بنده نه دي ما کو دا څوک دې مردار ته مګ دا ځي دا تر مور یې کوم خپل ته پلان کوي وخت نو کې لاس ما مړ کې لا به من مړ کوي لازم نه کافر کېږم چې په دې عیسایانو تاسې مور دروغه مې به پاک راکړئ چې دا ملا صاحب مړایم دي د مور غایمه مورم کوي او تاسې پې ولیم کوم نه و ټوله باندې کردم که چیرې دې شیانو ته متوجه کېږي هر ملا سودخور د ملایانو په کورو کې او د سودخورو په کورو کې طالبان نشته دغه څوک نشته اموږ مې لکه فارمي چرګان نو ولې استفاده ورکوي حرام ولې خوري بیا که جنګ کې بیا ځان وجود پاکه ځان حلال کا و د منصور او د صاحب رحمان رنګ منه بده له ملا عمر سره دې کترم چې ګرځي ملا عمر کې چې ملا عمر او خلیفه د اسلامي او خلیفه ځان بولي نو حرام دي ټول ملت باندې بند کی اعلان دی وکي چې امت د حضرت صلی الله علیه وسلم ته حرام بند دي ځکه کلای ومه او قومندان مې په سر ولاړو صاحب رحمان اته کاله مې صبر وکړو چې وینم ملایان چې نه جوړېږي دلګان پاتې سودخواره شو د دوی مور په تاسې غم په میدان کې لغه ټول نه ځو ودرېږم ځو او دوهم ډاکټران دا کومه شفاخانو دوايان راځي دا نیمه یې هلته تاسې خرڅوئ او خراب درته راوړي ګرم امریکا ده ګرم پولیس ده او ولسوال صاحب قومندان صاحب که چیرې په دې بازار کې د کرزي پړ مې خاکس پروت وي او مامه پې سپور وي د هغه پولیس مورغم هغه ټول مات کړي هغه د ویډیو ته د کمپیوټر ته اور واچي ملا عمر ته نه جوړ کړی ملا عمر پور کې تاسو کړم یا څه کوم په حرمتي د اسلام او د انسان چې څوک یې اته خلیفه څوک نه ویل کېږي اته شیطان پوه شوې زه اوس له ګمبته رالمه زه بل ملایانو پرېسته ستر عسکرو سره کښېنې هغو سره ګرځي زیان اړولمه درې ملایانه باندې تېر شو د درېو سره مې مور وغوول شپېته مې روزې پې واړولې خو زیان حلال نه کړم ما ورته ویلې نه دي په بوش غیمه نه دي په قومندان غیم نه دي په ولسوال غیم او که یار درته واوښتلم خپله دې غیم انشاءالله او ته دې نه غیم په هغه دې غیم ولې ما پرته هغه پرته څوک نشته دي ما کډه مې شهیده شوه اته کاله کور ما نه دلتلی اته کاله کېږي
قاتلم نه یم خونکارم نه یم لیونی یم نه یم د ده مور د ده ملا هغه یم چې وزې زکات دی ټولوي د ترمنو دی ټولوي د غنمو دی ټولوي په اوښه کې دی وراغي دا زکات چې چیرې خدای غریب ده د خدای پیغمبر غریب ده تی بیا رومتی که تی بیا بیتی که تی بیا هی که نو انسان بی چوکی واورې دا درې خبرې پولیس وال که چیرې ولاړ دي حکومت راودې وځي دا کمپیوټر رسېدي د قرضیا کس که چیرې لوڅ کړي او ریاست ورسره کېږي په هغه پولیس د مور ښځې سره هغه د هغه دوکان به نه سوځي او هر سړي سره که دا موبایل کې ونیو سوځو خراب شي که د کافر ده که مسلمان ملا صاحب دغسې نه ده چې هغه دا شی نه کوي هغه شی رنګ کوي او دا ځان نه دا ځان هغه هسې در کوي هم نه کوي تادیه ته مې مرخیلي ځان جماعت کې ورځ خوري وګوري باندې ولاړ شي شورا وادي د انډي زمان دومره وپړسېدلو دومره او د تاسې د منتکیوال خلک د ډاره غلی هلته یې ملا غي هلته یې دیغي چې شورا ورته شی راکړه هغه یې موږ دغه ته ورښوي منتکیوال ملایان هم ډارېږي د حکومت هم ډارېږي د شورا وال خپل د یتیمانو په نومان باندې حویلي یې اخیستې دي د یتیمانو په نوم باندې ولې څوک پوښتنه نه کوي ځکه کم چې د ما امیر نه بنګله لري نه مکان شفر قرآن چې دلته یې ورکړو امتحان د تاسې وغه مور په میدان